د اسلامي معلوماتو لپاره اسلامي معلومات پښتو یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ او سره په خوا کې بیل آیکن باندې هم کلیک کړئ. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ملګرو نن درته په دې حق لوایم چې په داسې کې کم خلک چې لا اله الا الله محمد رسول الله وایي هغه له به څومره ثوابونه میلاویږي او الله تعالی به هغه ته څه ورکوي. ملګرو په داسې کې لا اله الا الله محمد رسول الله ویل د نبی کریم صلی الله علیه وسلم ارشاد مبارک دی چې فرمایي کوم شخص چې په داسې کې لا اله الا الله محمد رسول الله وایي الله تعالی به ورته 12 انعامونه ورکړي. اول انعام به له دنیا څخه به مسلمان لاړ شي چې دا یو ډېر د مقام ځای دی. دویم د ځنکدن سختي به پرې اسانه شي. دریم قبر به یې روښانه شي. څلورم پل صراط باندې به د بجلی په شان تیر شي. پنځم قیامت کې به له شهداو سره یو ځای علمنامه ورکړل شي. همدغسې شپږم د میزان په تله کې به یې نیکۍ زیاتې شي. اووم نکیر او منکر به دغه شخص ته په شا صورت کې راشي. اتم الله تعالی به دغه شخص جسم د دوزخ پر اور حرام کړي. نهم په جنت کې به شراب طهور رو کړل شي. لسم په جنت کې به تور سترګې خوري د بیابانې شي. یولسم د نبی کریم صلی الله علیه وسلم شفاعت به نصیب شي. دولسم د الله تعالی دیدار به وکړي. آیا پوهیږئ چې کله تاسو دغه پوسټ مخکې شیر کړئ نو شیطان کوښښ کوي چې تاسو مخه ونیسي. شیطان باندې لعنت ویلو لپاره چې هر څومره کولی شي شیر یې کړئ.